داسې ډېرې مسلې راغلي جیب کې را سره دي د لرې لرې علاقو نه نیټ باندې راغلي په وخت ما نه واورېده دا یوې مسلې ته خیال کوئ چې چا سره چې په شریکانو کې خپل مال د چا خرابي لکه سودخور ده یا داسې ده چې دا ګیرې مېرې خرې دانیانې وي یا څوک سود کوي یا داسې نور څوک نو د دې قرباني کې ځان نه دی کې چې په کومه لاړه پاکې لاړه دا مال صحیح نه ده دا خراب ده خو که چا سره شریکېږي نو بیا طریقه دا ده چې هغه شریکوال دې ورته ووایي یا دې خپله دې داسې چل وکړي چې د ده څومره حصه ده هغه دې چېرته یو بل مسلمان نه راواخلي چې د هغه ګټه حلاله ده د هغه ګټه پاکه ده هغه نه دې قرض راواخلي په قربانۍ کې دې واچي قرباني دې ورباندې وکړي خپلې پیسې دې په خپل کور کې کېږي په حرامو ګټلې دي الله دا نه اخلي کله چې اختر تېر شي یو میاشت بعد دې بیا ورته هغه پیسې قرضدار له ورکړي د الله د رحم نه امید ده چې کېدای شي څه ګزاره ورسره وکړي دا علماء لیکلي دي کله چا پیسې حرامې او د حج وخت راشي د بل چا نه دې قرض راواخلي د خپلو حرامو باندې دې نه کوي قرباني ورباندې راغله په دې خپلو حرامو دې نه کوي یو څوک پاک سړی دې وګوري هلته بیا در کومه پیسې میاشت بعد یې د اختر نه وروسته در کومه خو زما دغه ضرورت ته ته ماله پیسې راکړه نو که داسې نه یو داسې بل چا نه هم نه راغلي دغه نو بیا شریکوالو کې مه پرېږدئ لرې کوي ورته تم زمونږ قرباني خرابوي الله دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي او دا به تر څو کوو قربانۍ له خو به دې بل چا نه راواخلي او بیا به یې ورته ورکړي نو ټول عمر د دې ګټه حرامه ده که نه دی او بچي او ښځه یې نه خوري نو په دې ځای چې د بل چا نه راغلي او بیا دله ورکوي خو دې نه دې پند او سبق او نصیحت واخلي دا کار دې پرېږدي بل کار نه شي کولی چې ټول عمر حلاله خوري هذا واخر دعوانا الحمد لله